نن نه به دا اعلان کوو چې زموږ تر برولي نه ورورولي ده، زموږ ورورولي ده د یو بل سره، موږ د یو بل سره ورونه یو. هېڅکله خپل پښتانه د یو بل سره جنګ مه کوئ، د دې جنګونو نه راوتل دي. یو کام په دنیا کې داسې نشته چې په یو ګناه اتفاق سره کړی وي چې دا ګناه موږ خامخا کوو. موږ د خپلې خویندې لوڼو په حقونو باندې باسیته کام اتفاق کړی دی چې نه ورکوو. دا کار بند کستی، دا د خپلو خویندې مندې حقونه به مو ووهي. داسې غږ به په دې کام کېږي چې لر او بر وطن به راوځي. په دې وطن کې چې څومره هم دشمنان دي یو هم نه پاتې کېږي. ټول به د دې وطن نه سړي. خو یو خبره کوم، زما هغه پښتون ورور چې هغه د دشمن ملګری جوړ شوی دی، مه کوه راشه خپل کام ته، خپل کام ته راشه، د خپل کام سره ودرېږه. که نه ودرېږې خامخا د پنجابي ملګرتیا کوې، بیا به وخت راځي د انقلاب په ورځو کې به لږ په خپل لاسونو در تړو او شړو به دی. دا وطن ورانول غواړي، دا وطن نیول غواړي، دا وطن بربادول غواړي. خو یو واده زموږ هم د ورسره بیا دا کارونه نشي کولی. وخت یې تېر شو جرنیله، وخت یې تېر شوی دی. اوس تا وخت نه دی، اوس د پی ټي ایم دور دی. ته به وایې چې خلکو ته به ووایم چې آی ډي پیز شئ، په کیمپونو کې اوسېږئ. دا خبرې نشته. اوس به ستا کیله ته درځي، هلته به خلک اوسېږي، ستا نه به ستا چوڼې نسي. دې جرنیلانو خپله دعوا کړې ده چې ترهګر دوی پیدا کړي دي. یو څوک چې د جرم اعلان وکړي چې ما کړی دی، هغو ته سزا پکار وي. که د پاکستان په ججانو کې د انصاف ماده پراته وي، دې جرنیلانو ته دې نن په نن سزا ولیکي. دې دا دعوا کړې ده چې موږ دهشتګردي پیدا کړې ده. او که صرف یې انصاف تر دې پورې وي چې زموږ حنیف پښتین ونیسه او جرنیلان د خلاصې تڼې ګرځي، دا به بیا اوس تمام نشي. څوک د خیلونو په منځ کې، څوک د قبیلو په منځ کې جګړې کوي. خدای قرآن ته وګورئ پښتنو، 100 کاله کېږي چې تاسو په انچ انچ ځمکه یو بل سره وژنئ. په زرګونو لاکونو کسان مو سره مړه کړل. څه پیدا شول تاسو ته؟ څه خیر درته ورسېدو؟ هېڅ خیر نه دی رسېدلی. پنجابي درنه په کیلومیټره ځمکه ونیوله، غږ دې نه ورته وکړ، بل تربور په هېڅ ځمکه پورې نه وولې. دا غیرت نه دی. ننګ وکئ په خپله خاوره، تربور مه وژنه، ورور مه وژنه. دا ورور وژنه بند کئ. هغه معاشرې، هغه سوسایټي چې په تربوروالي ولاړه وي، نشي په مخ تللی. په خپلو خویندې ماندې باندې یعنې په خپلو خویندې هغه په وادولو باندې چکې چکې پیسې اخیستل. اول په سر ما د خپل کور نه دی ابتدا کړې ده چې زمونږ څوک هم زما خور ودېږي، زه به 1 روپۍ نه اخلم په هغه باندې. ما اوس دغه کړي دي، 1 روپۍ به په هغه نه اخلم. دا جنګ جګړې پرېږدئ. زه کام څنګه وګټم؟ په یو خوا کام وایي انقلاب راولئ، په بل خوا په خیل خیل په هېڅ ځمکه سره لانجه ایستی. څنګه انقلاب راولو؟ ټول بې اتفاقه سره پراته دي. مونږ ته یو کار وښایې، مونږ کام په اتفاق وکړه، د دښمن سره ټکره ووهو. هلته د دښمن مو په کور راننوت، مونږ هغه ته ورپاسو که دلته ورونه سره لانجه دي. دا کار بند کړئ. ما به تل د پښتنو دښمن ته خبرې کولې، نن خپل قام ته لګیا یم، هغه ته نصیحتونه کومه. دا کار بند کړئ، دا ختم کړئ. که چا هم چې لانجې وي سره معاف کړئ. مونږ یو کور ته نه شو ودرېدلي چې یو کور ته ورشو، او هلته په تا بل جنګ را روان دی. د دنیا قوتونه پکې شامل دي، دې خاوره ته بل جنګ راولي. زه یو خبره کومه، په هغه باندې پوهان خلک پوهېږي. امریکا او چین ته خواستی چې که دوی پراکسي جنګ وي په بل ځای دی وکړي، موږ پښتانه د جنګونو نه تنګ یو. زموږ په خپله خاوره ته چې د دوی پراکسي جنګ را نه وړي، ښکاري داسې چې پراکسي جنګ را روان دی په دې ځای کې. په دې خاوره که کوم ملک هم، که پاکستان دی، که ایران دی، که انډیا دی، که روس دی، که امریکا دی، که چین دی، خپلو ملکونو ته لاړ شئ. که پیاوړي وئ مخامخ سره ووژنئ. زموږ په خاوره د یو بل سره پراکسي جنګونه مه کوئ. په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي او بل خوا هلته جنګ تود شو. دغې خبرې چې هلته په یو طرف ته وې چې سوله راځي، بل طرف ته جنګ تیز شو، معلومیږي چې دا خبره دروغجنه ښکاري. دا خبره شکمنه شوله. څنګه کېدلی چې هلته سوله راځي هلته جنګونه تیز شي؟ دا خبره یې شکمنه کړله. په دې حواله سره دنیا دا وعده کړې وه چې په افغانستان کې به سوله راځي. هېڅ سوله رانغله، جنګ زیات شو. دوی په خپله وعده باندې
کلک ونه درېدل مونږ لرو بر افغانانو ته هغه که په کوم شکل کې ټوپک اخیستی دی ټولو ته د پي ټي ایم لخوا د دغې پنډال لخوا خواستی چې تاسو دا جنگ بند کړئ دا جنگ پرېږدئ د افغانستان د سولې په حواله سره چې هلته د ډزبندي وشي هلته د سوله راشي دې په حواله سره موږ ټول قرارداد پس کوو ټول لاسونه پورته کوو چې په افغانستان کې د ډزبندي وشي هلته د جنگ ختم شي دا جنګونه تر څو چې په افغانستان کې جنگ نه وي ختم شوی تر هغې پره دلته هم دا جنگ روان ښکاري په قرآنونو مو قسم را سره کړی و چې نه پر شا کېږو تاسو ستړي شوي خو نه وئ هر ملګری د پي ټي ایم ممبرشیپ وکړئ عهدې در واخلې دا کار په یو سړي نشي دا کار تقسیمول غواړي چې موږ یې سره تقسیم کو موږ به خپلې ادارې لرو زمونږ به د میسنګ پرسن خپله اداره وي په هر کلي کې به موجوده وي زمونږ به د فاینانس اداره وي زمونږ به د نظریاتي فکري د سټډي سرکلو اداره وي زمونږ به خپلې خفیه ادارې هم وي دا تحریک په یو مضبوط تحریک جوړوو دا به په تنظیم سنبال تحریک جوړوو انشاءالله په راتلونکي 100 کالونو پسې به د پښتنو ټول دشمنان ستاسو په پښو پسې پراته وي که تاسو دا تحریک ته په رښتیا زور ورکړو په رښتیا مو ملاتړ وکړو دا په لاهور او په کراچۍ کې د پټان په نامه باندې دوی پرې ټوکې او مسخرې کېږي دا د پردي وطنونو ژوند دا د غلامۍ ژوند دی راشئ چې خپل وطن آباد کو دا جنت وطن آباد کو دا ښایسته وطن آباد کو دا په امن آبادېږي دا په روزګار آبادېږي تر څو چې ستا مدنیات دی خوري تر څو چې ستا وسایل دی خوري تر هغې ته خپل وطن نشي آبادولی ای ملګرو ما ته خلک وایي جذباتي تقریر وکړه زما د کام جذبه نه ده کمه جذبه پوره ده پوهه او شعور ورکول ضروري دي چې لږ یې پوهه او شعور هم زیات شي ځکه موږ د وطن یو مسله دلته ډسکس کوو یو ځل بیا د دې خاورې دشمنانو ته دا خبره په ډاګه کوم چې د دې خاورې په دا خاوره چې کوم ستا انجام را روان دی هغه انجام د ده د پسه غوندې ته هم په اوبو کې وینې مونږ یې هم وینو مونږ تاسو ته سوالونه منتونه وکړل چې دا خاوره پرېږدئ دا خاورې نه لرې شئ دلته ترهګري مه جوړوئ دلته ترهګر مه جوړوئ تاسو نه منله نن ولسونه راچک شوي دي نن لروبر پښتانه په اتفاق دي انشاءالله لږ د منظمتیا ته وخت پاتې دی په دې خاوره کې مونږ ظلم د چا هم نه منو ظلم که څوک هم کوي مونږ یې خلاف یو هر کله مونږ ورته ویلي دي چې ظلم که غوټ طالبان کوي خلاف یې یو ظلم که بیټ طالبان کوي ظلم که فوج کوي که ایسای کوي که ایم آی کوي که د دنیا کوم طاقت هم کوي ظلم که باجوه کوي مونږ یې خلاف یو په آخر کې امن زنده‌باد امن صلح ټول پښتانه لر او بر افغان امن او پی ټي ایم نه پی ټي ایم ته هر سړی دومره आवाज وکړي چې څومره دی پی ټي ایم پی ټي ایم پی ټي ایم ستاسو د خلونه چې پی ټي ایم هم راشي زه وایم چې زنده‌باد تاسو کې چې پی ټي ایم زنده‌باد 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 ډېره مننه